کو چرته فلسطین ته لار سازه شوه که نه او ما او تا ته د جهاد موقع میلاو شوه نو څوک پځي جهاد لا په دې کمنټس کې ما ته ټول ولیکئ زیرو کې. تاسو ته پته ده نبی علیه صلات وسلام فرمایي د چا په زړه کې چې د جهاد جذبه نه د جهاد جذبه که نه نو یا ساده دا منافق دی. ګوره منافقو ځان د منافقتوب نه وباسئ، دا خپل زړه وګورئ چې بھئی آیا په مسلمانانو باندې دا منډې تړ دي. خپل ملک خو د ټولو نه اول دی، خو بیا هم چې زمونږ کوم ګاونډي ملکونه د اسلامي دا هم زمونږ حق دی. کو چېرته لار سازه شو موقع میلاو شوه نو کم کسان به جهاد لځئ. زه خو به انشاءالله ټولو نه مخکې یم که خیري په دې کمنټس کې راته ووایئ او دا ویډیو سره شیر کړئ. جهاد دا زمونږ د ایمان حصه ده او د خپل ملک سره محبت نه دی، دا د ایمان حصه ده. خپل ملک او ورسره اسلامي ممالکو جناب دا زموږ ټولو جذبه ده انشاءالله که خیري. کو موږ ته موقع میلاو شو انشاءالله ټول نه مخکې به زه ځم. تاسو ټول مسلمانان ووایئ په کمنټس کې ولیکئ خپل ملکونه دې نه به زاریږو، بیا خاص کر اسلامي ملکونه چې کم هم یو هم دی جناب هغه زموږ درد دی. نو که چېرته موقع میلاو شوه کم کسان به په کمنټس کې راته ولیکئ. انشاءالله زه خپل جذبه الله ته ښیم. کرم موقع میلاو شو انشاءالله هر څه به پرېږدم او ځم به انشاءالله که خیري. تاسو ټول به ځئ دا ویډیو سره شیر کړئ.